تاسو اورئ د خپل قربا سید عادل سره دلبر د ننګیالو خپرونه دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا د خپل حد لیونې ووتو د خپلو خپو لاندې اسمان ګوري د نړۍ امن پرستو تاسو څه خبر یئ مونږه مورچې دي جوړې کړي د کوټو د پاسه د ښار وړو کوڅو سپېره کړل دیدنونه د ښار وړو کوڅو سپېره کړل دیدنونه ماله د ما بڼ غېږې ته راشه ماله د ما بڼ ټولې دنیا سره یې مینه کړې د عادل یو سړی په کار رانغی لتا نزلتی گیلا منا غب کبلے نشم خوس کا صد صبر ڈکا شوجرت کوما منم شاعرہ چیمپی ساده ذاکره په ساده انداز کې تیر باسلې رنگین جانان د خپل رنگین مخ په رنگینه پاڼه یا بیرړو نسوي او یا بے پرمار غوي او یا بے پرمار غوي او یا بے د وخت درد یو څو نخې د یار را څخه پرېږده دا جان به پرې د ستړي نظر تنده ماتوي لگ می پو حق جانانا زدی سایم تمی سای لگ می پو حق جانانا زدی سایم تمی سای د خپلې مینې په انجام باندې ډیر زیات ویریږم زړه کې مې درز شي چې یو ځای چرته څوک کسه ویني زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا مړم کړموي کنا مړم کړموي کنا ریډیو دلبر ثوابای اف ام سلور نوي چې خوروي د امن او د مینې پیغامونه چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدایه زیات کړې یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د ریډیو دلبر ثوابه اف ام څلور نوي ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه احترامات او نیکې هیلې قبول او منظور کړي هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ خپرونه د غږ د ننګیالو او تاسو غوږ ایښلی د ریډیو دلبر ثوابه اف ام څلور نوي د هوا چپو ته او لکه څنګه چې موږ هر ځل راځو ستاسو په درانه خدمت کې او موږ ځان سره یو نوی میلمه یو نوی ادیب یو نوی شاعر ستاسو دپاره راوستی وي نو نن هم زموږ سره هغه کورسۍ خالي نه ده ډکه ده خو ګران اورېدونکو نن چې زموږ سره کوم میلمه دی هغه موږ ستاسو دپاره د ضلع بونیر د یو داسې کلي نه رابللی دی چېرته چې شینکي شینکي غرونه ښکلی خواړه او غیر چاپېره رنګینی د ضلع بونیر دا کلی قاسم خیلو دا نغمه خیزه سیمه ښایسته او زړه راښکونکې سیمه کې ښاغلی اکبر علي اکبر صاحب ژوند هم کوي او شاعري هم کوي تاسو اورئ د خپل قربا